د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ډنډ پټان کې د پاکستان پر ضد لاریون، پاکستان د پر افغان خاوره لیتري لاس واخلي. د پکتیا له بېلابېلو ولسوالیو څخه سلګونه کسانو نن په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر ضد لاریون کړی چې لا هم روان دی. دغه لاریون په یاده ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د ملکیانو پر کورونو د بریدونو په غبرګون کې شوی دی. لاریون کوونکو پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه غندلي او له دغه هیواد یې غوښتي چې له خپل تیري لاس واخلي. د پاکستان د پوځ لخوا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې د ملکیانو پر کورونو څو ځله بریدونه شوي چې د راپورونو له مخې په یادو بریدونو کې ځینې ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. همداراز د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو له امله سلګونه کورنۍ اړه شوي چې خپلې مینې پرېږدي او د یاد ولایت نورو عامو سیمو ته کډه شي. او په ټانک کې د پوځ په کاروان ځانمرګي برید شوی دی. د خیبر پښتونخوا په جنوبي زوله ټانک کې پرون دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ په کاروان ځانمرګي برید شوی چې پکې یو لاروی وژل شوی دی. پولیس د پیښې تایید کړې ده. د ټانک زولې د پولیسو مشر وقار احمد وایي د برید پرون د ټانک زولې د وزیرستان سړک ډبره سیمه کې شوی او د ابتدایي معلوماتو تر مخه د ځانمرګي هدف د پاکستان پوځ کاروان و او ځانمرګي پکې په خپل الوتی دی، خو چاودنه کې پوځي عسکرو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سیمې امنیتي سرچینو ویل ځانمرګي د یوه پوځي افسر کورنۍ د ګاډي سره چاودنه کړې خو ګاډی پلیټ پروف او کورنۍ بچ پاتې شوې ده. پوځ پخپله د برید په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې نظري خلکو ویل د برید وروسته تر ډېره ساعته د ټانک او وزیرستان ترمنځ د ګاډو د هر ډول تګ راتګ دپاره سړک تړل شوی و. تر دې مهاله د برید ذمهواري چا نه ده منلې.